یو څو داسې خبرې درته ښایم چې هغه د واده شوې ښځې په ژوند کې ډېر سکون راوستی شي. ټول ناول کله چې تاسو خپل په فون باندې خبرې کوئ، دا خبرې ډېرې مختصر کړئ. اکثر داسې وي چې څوک خپل مور ته کال کوي، څوک خور ته کوي، په ګینټو ګینټو لګیا وي، خبرې کوي او دا خبرې چې دي د دو ختمیږي نه. موبایل باندې اوږدې اوږدې خبرو نه لږ پرهیز وکئ. کله چې خاوند کور ته راځي، د هغه راتلو نه مخکې ځان بالکل صاف سوتره کئ او خپله کمره بالکل صفا کئ. او کله چې خاوند باندې څه خفګان وي، څه پریشاني وي، نو په دغه وخت کې ټول نه غټ طاقت خپل د خاوند جوړ شئ، نه کې د هغه کمزوري تاسو جوړه شئ. د خاوند هغه رشته داران چې هغه زړه ته ډېر نږدې وي او هغه ورته ډېر زیات قدر کوي، ډېر احترام ورله ورکوي، دا خبره په خپل ځان باندې بیا هم فرض کړه چې زه به هم د دوی ډېر زیات قدر، عزت او احترام کوم. که څوک درته ووایي چې ستا خاوند ښه سړی نه دی یا د هغه باره کې څه منفي خبرې وکړي، نو په هغې باندې یقین مه کوئ. کومه خبره چې ستا خاوند تاته کوي، په هغه خبره خپل ځان دپاره ټول ناول وګڼئ. په دې خبرو چې تاسو عمل وکړو، ستاسو په ژوند کې به ډېر سکون راشي.